درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکی هیله او احترامات مې قبول کړئ. قدرمنو او درنو زده کوونکو، یو ځل بیا هم تاسو ټول ته ښه راغلاست په د نن ورځې درسي موضوع ته. هیله مند یم چې تاسو ټول درانه او خوږه زده کوونکي به راته روغ او جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې به مو په تن وي. درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې تاسو ټول پوهېږئ، نن ورځ مې ستاسو درسي مضمون د افغانو مشهورو مېرمنو اړوند دی. نو افغاني مشهورو مېرمنې به وپېژنو او د هغوی د ژوند سره به اشنایي پیدا کړو. تېره ورځ لوست کې موږ او تاسو افغان روبوټ جوړونکي نجونې وپېژندلې، د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړل او د هغوی د لاسته راوړنو سره اشنا شولو. په دې باندې وپوهېدلو چې څرنګه دغو افغانو نجونو وکولی شوای په نړۍ کې خپل ځانونو ته پېژندګلوي جوړه کړي. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې زړورې افغانې مېرمنې په هکله معلومات ولرو او د هغې د ژوند په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو له تاسو ټولو درنو او خوږو او ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم تر څو د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. درنو او ګلالي زده کوونکو، یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې نه چې ستاسو لوست پیل شي، د تل په څېر باندې باید له تاسو ټولو خوږو او ګلالي زده کوونکو سره خپل د نوټ کتابچې او قلمونه موجود واوسېږي تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره ثبت کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ او ستاسو د نن ورځې 24 لوست موضوع نادیه ندیم ده. لولو چې مېرمن نادیه ندیم څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې وکولی شوای چې د افغانستان له مشهورو مېرمنو له جملو څخه شمار شي، څنګه یې په نړۍ کې شهرت پیدا کړه. مېرمن نادیه ندیم. مېرمن نادیه ندیم پېژندګلوي. نادیه ندیم یوه مسلکي فوټبالره ده چې په هرات کې زېږېدلې او په ډنمارک کې رالویه شوې ده. لولو چې مېرمن نادیه ندیم پخپله یو مسلکي ورزشکاره یا هم فوټبالره ده، کوم چې د افغانستان په هرات ولایت کې زېږېدلې او په ډنمارک ښار کې رالویه شوې ده. یعنې مېرمن نادیه ندیم په هرات ښار کې زېږېدلې ده، خو ژوند یې یا هم ماشومتوب یې په هرات کې نه دی تېر شوی، په ډنمارک کې رالویه شوې ده. هغه په نړۍ کې د سپورټ او د ټولنې او د الهام بخښونکې څېرې په توګه پېژندل کېږي. مېرمن نادیه ندیم په نړۍ کې د سپورټ او ورزش او همچنان د ټولنې د الهام بخښونکې څېرې په توګه سره پېژندل کېږي، یعنې یو اتله ورزشکارې په توګه سره پېژندل کېږي. شخصي ژوند. زېږېدنه په 1988 کال د جنوري 2 هرات افغانستان کې پیدا شوې ده. لکه څرنګه چې مخکې ولوستله چې مېرمن نادیه ندیم د افغانستان په هرات ولایت کې زېږېدلې ده، خو مګر د زېږېدنې دقیقه نیټه یې په 1988 کال د جنوري پر 2 نیټه باندې پیدا شوې ده. پلار یې د افغانستان د ملي اردو جنرال و چې له مرګه وروسته یې کورنۍ ډنمارک ته پناه یوړله. لولو چې مېرمن نادیه ندیم پلار یې پخپله د افغانستان د نظامي اشخاصو له جملو څخه و چې د ملي اردو جنرال و. کله چې پلار وفات شو، نو د هغه د مرګ څخه وروسته مېرمن نادیه ندیم او د هغې کورنۍ دې ته اړ شوله تر څو ډنمارک ته پناه یوسي او هلته خپل ژوند پیل کړي. نو د دې څخه دا معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم پخپله د یو نظامي کورنۍ څخه وه. په ډنمارک کې د نوي ژوند پیل وکړه او فوټبال ته یې مخه کړه. مېرمن نادیه ندیم کله چې په ډنمارک ته ولاړله، نو هلته یې خپل نوی ژوند پیل کړله او د فوټبال سره مینه او علاقه پیدا شوله، نو فوټبال ته یې مخه کړه. زده کړې او مهارتونه. د ډنمارک آخورس پوهنتون په طب کې یې زده کړې کړې دي. په نو مختلفو ژبو خبرې کولی شي. د سخت کار او ارادې یوه نښه او د نړۍ ښځو لپاره الهام او مثال ده. لولو چې مېرمن نادیه ندیم څومره زده کړې کړې دي. مېرمن نادیه ندیم دا چې د ډنمارک آخورس پوهنتون په طب پوهنځي کې زده کړې کړې دي او همچنان مېرمن نادیه ندیم یو له هغو شخصیتونو له جملو څخه وه چې کولی شوی په نو مختلفو ژبو باندې خبرې وکړي. یعنې مېرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په فوټبال او ورزش او سپورټ په برخه کې پرمختللې وه، بلکې د هغه ترڅنګ په طب پوهنځي کې هم زده کړې کړې وې او د دې ترڅنګ دې کولی شوی چې په نو مختلفو ژبو سره خبرې وکړي. د دې دغه سخت کار، قوي هوډ او اراده دا د دې یوه نښه ده چې ټولو افغانو ښځو او همچنان د نړۍ پر مخ ټولو ښځو ته یو الهام په څېر د یو سمبول او د یو مثال په توګه سره پاتې شوې ده. د فوټبال پیل په هکله یې لولو چې مېرمن نادیه ندیم څه وخت خپل فوټبال پیل کړه او څه وخت یې دغه کوم ورزش یا هم د سپورټ برخه وه، په دې کې یې فعالیت پیل وکړه. د ډنمارک د ځوانانو په کلبونو کې د ورزش فعالیت پیل کړه. مېرمن نادیه ندیم د ډنمارک د ځوانانو د کلبونو کې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې په فعالیت باندې پیل وکړه. له ټیم ویبرګ او د B52 البرګ
څخه یې مسلکي سفر پیل کړ. یعنی میرمن نادیه ندیم د ټیم ویبورګ او بی 52 البرګ څخه یې مسلکي سفرونو باندې پیل وکړه. د دغو دوو ټیمونو له لارې څخه د خپل مسلکي سفرونه پیل کړل. د خپلې هڅې په برکت لویو کلبونو ته ورسېدل. یعنې میرمن نادیه ندیم لومړی د کوچنیو کلبونو څخه شروع کړه او وروسته د هغه څخه د دې خپل زیار، زحمت او محنت له برکته دا لویو کلبونو ته کامیاب شوه او ډېرو کلبونو ته یې لاره پیدا کړه تر څو په هغو کلبونو کې خپل د ورزش یا هم فوټبال برخې ته پرمختګ ورکړي. په امریکا کې وځلېدله. په د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اف لپاره ولوبېدل. ولو چې میرمن نادیه ندیم په 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو ټیم لپاره ولوبېدله. یعنې دا هغه ټیم و چې په لومړي ځل دې پکې کې لوبه سرته ورسوله. په شپږو لوبو کې یې 7 ګولونه ورکړله او 3 پاسونه یې ورکړل. میرمن نادیه ندیم په ډېرو کمو لوبو کې، یعنې په شپږو لوبو کې دې وکولی شوی تر څو مخالفې لوبډلې ته 7 ګولونه ورکړي او 3 پاسونه ورکړي، چې دا یو له پرمختللو کارکردګۍ یا هم د غوره استعداد بیلګې وه. د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتې او اونۍ غوره لوبغاړې ونومول شوه. یعنې کله چې میرمن نادیه ندیم په دغو لوبو کې خپله کارکردګي، خپل استعداد ښکاره کړله، په ډېرو کمو لوبو کې یې ډېر زیات ګولونه ولګول او همچنان 3 پاسونه یې ورکړل. نو د دې له جملې څخه په همدې خاطر سره د امریکا د ښځو د لیګ د میاشتنۍ او اونۍ غوره لوبغاړې په توګه سره ونومول شوه. د پورټلینډ تورنیز ټیم سره قهرماني. په 2014 کال کې د پورټلینډ تورنیز ټیم سره یو ځای شوه. یعنې میرمن نادیه ندیم کله چې د 2014 او 2015 کلونو په جریان کې د سکای بلو اپ ټیم لپاره ولوبېدل، د هغه څخه وروسته دویم ځل د پورټلینډ تورنیز ټیم سره یو ځای شوله. په 20 لوبو کې یې 9 ګولونه ورکړله. یعنې په 20 لوبو کې دې وکولی شوی چې 9 ګولونه ولګوي. په 2018 کال کې یې ټیم د ښځو د ملي لیګ اتلولي وګټله. همچنان په 2018 کال کې دې وکولی شوی چې د ښځو د ملي لیګ په ټیمو کې د ملي اتلولي جایزه یا هم اتلولي ترلاسه کړي. یعنې د غوره لوبغاړو له جملو څخه وشمېرل شوه. په اروپا کې ویاړونه. په اروپا کې د مانچستر سیټي او پاریس سن جرمن په شان مشهورو کلوبونو سره لوبې وکړلې. یعنې میرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې په پورټلینډ تورنیز ټیمونو کې کار سرته ورسوه، لوبې ترسره کړې، بلکې د دې ترڅنګ په اروپا کې د مانچستر سیټي، پاریس سن جرمن په شان نور مشهور کلوبونو کې هم لوبې ترسره کړلې. د پاریس سن جرمن لپاره یې د 10 نمبر لباس اغوسته او د ښځو په فوټبال کې یې یوه ستورې شوه. یعنې د دغه پاریس سن او جرمن لپاره چې د کومې لوبې سرته رسولې، په دغو لوبو کې د دې د لباس کومه شمېره چې وه هغه 10 نمبر و او د ښځو په فوټبال کې یو له غوره ستورو له جملو څخه شمېرل کېده. یعنې غوره لوبغاړې او غوره د ټیم غړې چې وه هغه میرمن نادیه ندیم وه. الهام بخشه رول او میراث یې لولو چې میرمن نادیه ندیم کوم الهام بخشه رول او میراث ورڅخه پاتې دی. نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې سمبول دی. کله چې موږ او تاسو د میرمن نادیه ندیم په هکله خبرې کوو، نو د دې څخه دا معلومیږي چې میرمن نادیه ندیم د ځواک، هڅې او ارادې یو سمبول دی. یعنې قوي هوډ او اراده او تصمیم سره دې وکولی شوی تر څو په خپل محنت، په خپل استعداد سره وکولی شي چې په نړۍ کې خپل ځان ته پېژندګلوي پیدا کړي او ټولو نړۍ ته دا ثابته کړي چې یو افغانه ښځه کولی شي چې د مختلفو شرایطو پر وړاندې په مختلفو سختو حالاتو کې کولی شي چې خپله کارکردګي ښکاره کړي او یو پېژندګلوي ځان ته جوړه کړي. هغې نړۍ ته وښودل چې هر ډول ستونزې سره مبارزه کولی شي او بریا ته رسېدای شي. د افغان نجونو لپاره یې د بریا یو درخشان مثال وړاندې کړه. یعنې میرمن نادیه ندیم په دې باندې وتوانېدل تر څو نړۍ ټولو خلکو ته دا وښیي په هر ډول ستونزمن حالاتو کې دوی مبارزه کولی شي، مقاومت کولی شي او بریا ته رسیدګي کولی شي او د ټولو افغان نجونو لپاره د بریا یو درخشان او مثال په توګه سره شول.
نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدو سفر یوه بیلګه ده. د نادیه ندیم په هکله چې موږ هر کله خبرې کوو نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او د هیلو نه ختمېدونکي سفر یوه بیلګه ده. که چیرې دې هڅه نه وای کړې، کوشش یې نه وای کړی، نو هېڅکله به هم دا خپلو هیلو ته نه وای رسېدلې. نو د دې څخه معلومیږي چې مېرمن نادیه ندیم د هڅو او هیلو د نه ختمېدونکي سفر په توګه سره یو مثال دی، یو هم بیلګه یا هم سمبول دی. د هغې کیسې ښیي چې د زحمت، ارادې او د خوبونو د تعقیب په مرسته بریا ممکنه ده. یعنې د دې د هڅو څخه، د دې د کوششونو څخه دا معلومیږي چې که چیرې یو څوک خپل خوبونه تعقیب کړي، د هغوی په مرسته سره دوی کولی شي تر بریا تر منزله پورې ځانونه ورسوي او خپل ځانونو ته یو پیژندګلوي جوړه کړي. هغې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړه. یعنې مېرمن نادیه ندیم په خپل استعداد، په خپل مهارت سره وکولی شوی چې نړۍ ته د ښځو د لاسته راوړنو یو نوی تعریف وړاندې کړي. دا څرګنده کړي چې یوه ښځه هم کولی شي چې په ورزش یا هم د سپورټ په برخه کې خپل کارګردګي، خپل مهارت ښکاره کړي. یعنې مېرمن نادیه ندیم نه یوازې دا چې د افغانو نجونو لپاره یو مثال دی، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ د ښځو لپاره یو پرمختللی مثال دی او ټولو ته دا مثال ورکول کېږي چې هر څوک باید دغسې خپلې خوبونو ته ادامه ورکړي، زیار وباسي، زحمت وباسي، کوشش وکړي، هېڅکله خپلو هیلو ته د پای ټکي کښېنږدي او همیشه د خپل خوب لپاره کوشش وکړي. نو د نادیه ندیم د کیسې څخه موږ پوهیږو چې باید موږ او تاسو همیشه کوشش وکړو په خپل ژوند کې هغه څه چې موږ غواړو د هغه لپاره باید قوي هوډ او اراده ولرو. انشاءالله که چیرې موږ قوي هوډ او اراده ولرو، حتما ضروري به موږ او تاسو خپل خوبونه او ارمانونه ترلاسه کولی شو. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې لوست د مېرمن نادیه ندیم په هکله، د هغې د ژوند په هکله مو معلومات ترلاسه کړل، د هغې د شهرت سره اشنا شولو. اوس هم د لوست راتلونکې برخه کې د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو کورنۍ دنده کې 2 دانې سوالونه دي چې تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو 2 سوالونو ته ځواب وایاست او په خپلو کتابچو کې به یې نوټ کوئ. ستاسو د نن ورځې د کورنۍ دندې لومړی سوال: نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لویې لاسته راوړنې کومې دي؟ تاسو به د مېرمن نادیه ندیم په فوټبال کې تر ټولو لویې لاسته راوړنو په هکله لیکنه کوئ. او همچنان ستاسو دویم سوال چې دی: د نادیه ندیم ژوند د افغانو نجونو لپاره څنګه الهام بخښونکی دی؟ یعنې مېرمن نادیه ندیم د افغانو نجونو لپاره کوم الهام پرېښی دی، کوم پیغام یې پرېښی دی او څرنګه د هغې ژوند د افغانو نجونو لپاره الهام بخښونکی ګڼل کېږي؟ تاسو ټول درانه زده کوونکي به همدغو سوالو ته ځواب ورکوئ. نور نو درنو زده کوونکو، هیله یم چې تاسو یو څه باندې پوه سوي واوسېږئ، یو څه به مو د نن د ورځې د لوست څخه زده کړي چې مېرمن نادیه ندیم څوک وه، د چا لور وه، په کوم ځای کې پیدا شوې وه، څه ډول شخصیت و، په کوم ځای کې رالویه شوې وه او په کومه برخه کې شهرت پیدا کړه او څنګه یې وکولی شوی چې نه یوازې دا چې د افغانو نجونو لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه شي، بلکې د دې ترڅنګ د ټولې نړۍ لپاره یو الهام بخښونکې مېرمنه شول. یعنې د هغې د شهرت، د هغې د ژوند په هکله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. خدای دې وکړي چې تاسو یو څه زده کړي واوسېږئ او په یو څه باندې پوه سوي یاست. تر بل داسې ورځې پورې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړه کې حاضرېږم. د الله په امان، ښه وخت ولرئ درنو زده کوونکو. Thank you.